بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او خپل د خوښې سافټویر دلته یا اپلیکیشن غوره کړئ او هغې سره د لینک شریک کړئ. که غواړئ چې تبصره وکړئ او یا خپل نظر زموږ سره شریک کړئ نو د کمنټس په برخه کې خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ. د کالیفورنیا د پرمټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه شپږم درس دی. راځو یو 50مې پوښتنې ته. د لاین بدلولو لپاره سمه لاره څه ده؟ د غاړې او منځ عقب یا وروستنیو ښیښو چک کول، په هغه خوا اوږه باندې کتل یعنی اور شولډر کول، کوم لوري ته چې لاین بدلوئ، هغه لور ته اشاره یا سیګنال لګول. پورته ټول ځوابونه سم دي. سم ځواب دی پورته ټول ځوابونه سم دي. دا درې واړه ځواب کله چې تاسو اور شولډر لاین بدلوئ نو اور شولډر به کې عقب ښیښې دغه کوي چک کړئ او هغه لور ته به څه وکړئ اشاره ولګوئ. کیدای شي مثال همدغه ځواب د پوښتنې دپاره یو ځواب راغلی، دوه راغلی، تاسو به مثال دا درې ځوابه یې زده کړئ چې مثال کله تاسو لاین بدلوئ نو دغه درې کارونه باید وکړئ. 52مه پوښتنه په یو لاین کې د الماس شکله یا ډایمنډ سمبول څه شي ته اشاره کوي؟ لاین یوازې د بایپاس ټالۍ سټیشنونو ته په سرعت تیریدو سره د موټرو لپاره ځانګړی شوی دی. لاین یوازې د بیړنیو موټرو لپاره ځانګړی شوی دی. لاین یوازې د ډیر تعداد مسافر وړونکو موټرو لپاره یا های اکوپنسي ویکل لپاره ځانګړی شوی دی. لاین یوازې کیڼ اړخ ته تاویدو لپاره ساتل شوی دی. سم ځواب دی لاین یوازې د ډیر تعداد مسافر وړونکو موټرو لپاره یا ایچ او وي لپاره ځانګړی شوی دی. مثال ځینې لاینونه دي چې په فریویګانو کې کیڼ خواته وي، په هغې باندې هغه الماس شکله نښه رسم شوې وي او یا پرې لیکل شوي وي چې ایچ او وي. مثال دا ځینو ځایونو کې دا مثال د یو څخه ډیر یعنی دوه کسه وي یا د دوو نه ډیر وي په دې لاین تللی شي، په بعض ځایونو کې بیا درې کسه وي، مثال چې مثال درې یا د دریو څخه زیات کسان په دې لاین کې تللی شي. که چیرته تاسو یو کس وئ او په دې لاین لاړ شئ نو تاسو ته به د جرمې ټکټ درکړل شي. 53مه پوښتنه. که تاسو په یو سړک کې موټر چلوئ چې ستاسو په لور یوازې یو لاین وي او ډیر موټرونه ستاسو څخه مخکې کیږي یا تیریږي، تاسو باید څه وکړئ؟ یو لاین دی، مثال چې تاسو د ستاسو خوا نه یو لاین روان دی، په یو لاین باندې تاسو روان یاستئ او ستاسو په قطار جوړ شوی او دا موټر غواړي چې ستاسو نه مخکې شي، تاسو باید څه وکړئ؟ د سړک غاړې ته د درېدو ساحه وکاروئ تر څو نور موټرونه ستاسو څخه تیر شي یا مخکې شي. خپل سرعت او د لاین موقعیت وساتئ. د ترافیکو جریان ساتلو لپاره سرعت وکړئ یا تیز شئ. پورته ټول ځوابونه سم دي. سم ځواب دی د سړک غاړې ته د درېدو ساحه وکاروئ تر څو نور موټرونه ستاسو څخه تیر شي یا مخکې شي. 54مه پوښتنه. تاسو څه کولی شئ چې د سړک په ښویېدونکې سطحه یا سطحو کې د چپه کېدو څخه مخنیوي کې مرسته وکړي؟ په یوې غونډۍ یا چړۍ باندې لاندې خواته موټر چلولو لپاره موټر په ټیټ ګیر کې واچوئ. منحني لارې ته د ننوتلو یا منحني یعنې کږې وږې لارې ته د ننوتلو لپاره سرعت پورته کړئ او د وتلو لپاره ورو شئ یا سرعت کم کړئ. مخکې له دې چې منحني لارې او څلور لارې ته ننوځئ سرعت مو راکم کړئ یا ورو شئ. پورته ټول ځوابونه سم دي. سم ځواب دی مخکې له دې چې منحني لارې او څلور لارې ته ننوځئ سرعت مو راکم یا ورو شئ. راځو 55مې پوښتنه. په کوم فاصله کې باید د کیڼ یا ښي خوا ګرځېدو یا تاوېدو
د مخه سیګنال ولګوئ. لږ تر لږه 70 فوټه، لږ تر لږه 50 فوټه، لږ تر لږه 100 فوټه، لږ تر لږه 25 فوټه. سم ځواب دی لږ تر لږه 100 فوټه. راځو شپږ پنځوسمې پوښتنې ته. کله تاسو اجازه لرئ چې په سور څراغ کې کیڼ اړخ ته وګرځئ؟ هیڅ کله تاسو اجازه نه لرئ چې په سور څراغ کیڼ اړخ ته وګرځئ. له یو طرفه کوڅې څخه بل یو طرفه کوڅې ته یا سړک ته، کله چې د منع کولو کومه نښه شتون نه لري. سم ځواب دی له یو طرفه کوڅې څخه بل یو طرفه کوڅې ته. سم جواب چه ده؟ یو طرفه مثال ته چې روانې دا سړک هم یو طرفه ده او بل سړک ته چې تاویږي مثال هغه هم یو طرفه ده. دواړو خواوو نه پرې موټر نشي تللی. که دې حالت کې څراغ سور وي نو ته تېرېدی شي. سکن کول څه شی دي؟ د رادارو فریکونسي لټون کول لاره ده. د پولیسو رادارونو د چک کولو یوه لاره یا کړنلاره ده. د جی پی ایس د برنامې یوه لاره تر څو د دوو نقطو ترمنځ فاصله محاسبه کړي. ستاسو شاوخوا د چک کولو یوه لاره یا کړنلاره ده تر څو تاسو د خپل چاپیریال څخه خبر واوسئ. سم ځواب دی ستاسو شاوخوا د چک کولو یوه لاره یا کړنلاره ده تر څو تاسو د خپل چاپیریال څخه خبر واوسئ. راځو اته پنځوسمې پوښتنې ته. د 3 ثانیو قانون یا قواعد څه شی دي؟ هغه وخت دی چې په یوه څلورلارې کې کیڼ اړخ ته ګرځئ. هغه وخت دی چې تاسو د درېدو نښې ته ودرېږئ. هغه وخت دی چې تاسو یو ترافیکي سیګنال ته درېږئ چې تر څو رنګ بدل کړي. هغه وخت دی چې تاسو باید ستاسو او بل موټر ترمنځ د خوندیتوب لپاره ورته اجازه ورکړئ. سم ځواب دی هغه وخت دی چې تاسو باید ستاسو او بل موټر ترمنځ د خوندیتوب لپاره ورته اجازه ورکړئ. یعنې فاصله دومره فاصله وساتئ د مخکې موټر څخه چې تاسو مثال که چېرته وي چې 101 102 103 که اغېز ته ورسېدئ نو یا د اغېزې نه دې خواته وئ نو تاسو په قانوني ډول موټر چلوئ، او که چېرته د اغېز نه تېر شئ نو تاسو د 3 ثانیو قانون یا قواعد تعقیب نه کړه غیر قانوني. آیا تاسو باید خپل لوړ بیمونه یعنی تیز رڼا لرونکي چراغونه یا ټیټ بیمونه یا ډیم یا ټیټه رڼا لرونکي چراغونه وکاروئ کله چې په تیاره یا تورتم شرایطو کې موټر چلوئ؟ کوم یو د دې څخه وکاروئ؟ د دې دوه تیز وکاروئ که ضعیفه یا ټیټ؟ دا په دې پورې اړه لري چې د سړک او هوا شرایط څومره خراب دي. لوړ بیمونه وکاروئ تر څو نورو ته ستاسو لید اسانه شي، یعنې ستاسو لیدل ورته اسانه شي. ټیټ بیمونه وکاروئ، دوی به د چمک یا انعکاس لامل نشي تر څو د نورو موټر چلوونکو لید زیانمن نه کړي. هوا په خرابو شرایطو کې لوړ بیمونه وکاروئ کله چې لید خورا محدود وي، یعنې تاسو شی نشئ لیدلی. سم ځواب دی ټیټ بیمونه وکاروئ، دوی به د چمک یا انعکاس لامل نشي تر څو د نورو موټر چلوونکو لید زیانمن نه کړي. شپېتمه پوښتنه. څومره مخکې باید د موټر چلولو پر مهال د احتمالي ستونزو یا خطري ځایونو په لټه کې اوسئ؟ خطري ځایونه یا خطرونو مثال کوم ځای خطر دی، پیچمې دی، تاو راتاو دی. له 5 څخه تر 10 ثانیو پورې، له 10 ثانیو څخه تر 15 ثانیو پورې، له 20 ثانیو څخه تر 25 ثانیو پورې، له 1 څخه تر 15 ثانیو پورې. سم ځواب دی د 10 څخه تر 15 ثانیو پورې. د نور عملي زده کړې لپاره تاسو کولی شئ زموږ په چینل کې نورې ویډیوګانې هم وګورئ او معلومات ترلاسه کړئ.